تاسې په رونو باندې د لعنت چې کوم چې دی نو خپل سکر ور چې دی نو هغه یې د کوره بیدره کړی دی خپل کور دی د خپل د پلار ځینې بیدره کړی دی. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو دا چې دی نو سکرونه دي او سکرونه چې دی نو ظالمانو نه بدتره شوي دي. یو خپل سکه کشر ورور چې دی نو خپل کور نه بیګر کړی دی هغه یې ویستی دی خپل کور نه د هغه کس نوم چې دی نو هغه ورکوټي رور رحمان جاني بای دی فلم سټار سوپر فلم سټار چې دی نو رحمان جاني بای د هغه سکرونه دي هغه نه مشر دي خو هغه د خپل کور نه بیداره کړی دی. ولې دا ستاسو کشر ورور نه دی ستاسو د پلار نه پیدا نه دی چې تاسو خپل ورور خپل کور نه ویستی دی. د 50 لک کور کې تاسو چې دی نو خپل ورور له 2 لک روپۍ ورکوئ دا انصاف دی. ظالمانو داسې خو یو کافر هم نه کوي چې څنګه تاسو لګي خپل کشر ورور سره لګي ظلم کوئ. د 50 لک کور او تاسو هغې کې خپل ورور له 2 لک روپۍ ورکوئ مازغم په ځای دي ستاسو او د هغه ورکوټي بچي دي نو هغه چې دی نو اوس چې دی نو په پردیس کې پاتې کېږي او تاسو چې دی نو هغه نه د هغه چې کوم ځای دی هغه ستاسو نه خیرات نه غواړي او نه چې دی نو ستاسو خیرات هغه ناست دی د هغه چې کوم د خپل د پلار په ځای کې حصه د حق دی نو تاسو هغه والا نه ورکوئ په خپله تاسو چې دی نو په ټول ځایونو باندې قابض شوي. دونه منافقت دونه بېغیرتوب زه حیران یم یار دا تاسو څه کوئ. کشر ورور چې کوم دی د بچو په ځای وي هغه سره خلک چې دی نو مینه محبت کوي وایي دا یار زمونږ کشر ورور دی خفه نه شي زمونږ مور پلار نه دي نو مونږ چې دی نو د ده ورکوټي رور په سر باندې به لاس کېږدو د مور پلار سهاره به وله ورکو خو نه حاجي دلته کې چې دی نو کوم ټولو نه کشر به وي نو بس راځه یار دی خو هسې هم کشر دی د ده څوک تپوس کولو والا نشته راځه د ده چې څونه حصه د جایداد دی مونږ په قبضه به کړو دی به زمونږ څوک کي. لږ شان شعور پیدا کوي ښه چې دی نو تاسو په خبره باندې پوهېږئ جاهلان خو نه یئ. او بله خبره دا ده تاسو چې دی نو په تبلیغ باندې ځئ تاسو ته هره خبره ښه پته ده ښه چې دی نو خبره باندې پوهېږئ هغې نه په باوجود تاسو د دین اسلام نه چې دی نو دونه خو ښه ګیرې ساتلي په تبلیغ باندې ځئ په چیلو باندې ځئ خو یار څه درته ووایم اوس تاسو ته ورکوټي رور سره دونه ظلم و زیاتۍ کوئ. دا چیلې تاسو لګوئ څه دپاره لګوئ دې دپاره چې مونږ د ورکوټي رور چې دی نو په ځي باندې قبضه وکړو او 50 لک په ځای تاسو چې دی نو چې کوم 50 لک روپۍ چې ستاسو د ځای د کور ځای دی نو په هغې کې 2 لکه ورکوئ دا ستاسو انصاف دی. ولې آخر څه دپاره چې دی نو تاسو 2 لک روپۍ ورکوئ تاسو راشئ قانون دایرې ته لاړ شئ هلته کې وګورئ چې څونه حصه جوړېږي هغه والا ورکوئ 12 لک 13 لک 14 لک روپۍ د هغه حصه جوړېږي هغه والا ولې نه ورکوئ. دونه انصافي دونه نه انصافي دونه چې دی نو ظلم یار شرم راځي. تاسو مشران یې تاسو کې په دونه عقل نشته دونه شعور نشته آیا موږ د ورکوټي رور سره ظلم زیاتی کوو الله پاک له به څه جواب ورکوو. مهرباني وکړئ یار دونه ظلم د الله پاک ژره په زړونو کې پیدا کوي. دا تاسو هغه سره ظلم نه کوئ دا تاسو خپل ځان باندې ظلم کوئ. هغه خو چې دی نو صبر به وکړي د هغه سره چې دی نو څه داسې مسله نشته هغه به صبر وکړي خو الله پاک به تاسو نه به وباسي. د الله پاک لاټۍ بې اوازه وي هغه څه ټایم هم چې دی نو داسې پېښه به درسه وکړي نو تاسو به ټول عمر له به بیا پښیمانه ګرځئ بیا به هم د دې ورکوټي رور په در باندې به ولاړېږي وایي ورورجانه مونږ معاف کړئ مونږ نه غلطي شوې ده ته زمونږ کشر ورور یې مونږ معاف کړئ. او دا په حقیقت کې کېږي چې کم کس سره ظلم و زیاتی کېږي او بیا چې دی نو هغه کسان چې څوک ورسره ظلم و زیاتی کېږي د هغه په در باندې ولاړ وي ځکه خو نه وایي د الله پاک لاټۍ بې اوازه ده. مهرباني وکړئ ستاسو کشر ورور دی چې کم د هغه حصه جوړېږي هغه وله ورکړئ او دونه بېغیرتوب خوند نه کوي او تاسو ځان ته بیا پښتانه وایي پښتون دا کار کوي دا کچه کار کوي چې خپل ورکوټي رور حصه وهي خو د افسوس خبره ده یار څه وایو تاسو ته ښه چې دی نو تاسو ته هره لاره پته ده هر خبرې پته ده خو هغې نه باوجود چې دی نو تاسو ځان انجانه کړی دی. بس رحمان جاني بھائی تاسو خفه نه شئ مونږ چې دی نو تاسو سره یو الله پاک به چې کوم دی نو ستاسو چې کم چې دی نو ستاسو سره ظلم و زیاتی کوي الله پاک به هغې نه به خپل بدل به اخلي. تاسو چاته څه مه وایئ انشاءالله چې دی نو الله پاک به ستاسو بدل به اخلي او دا چې کوم وروڼه دي تاسو باندې ظلم و زیاتی کوي الله پاک به دی نه به بدل اخلي
دا کار تاسو په الله پاک به زمې پرېږدئ او دا رونه به ستا په در باندې به ولاړ وي او تا نه به خیر او زکات به غواړي او تاسو ته به منتونه به کوي چې روره مونږ نه غلطي شوې ده مونږه معاف کا زه ستا په پښپو پروزم او انشاءالله دا ورځ به راځي تاسو خپل زړه لاندې باندې نه کوي بس په الله باندې یقین ساتئ انشاءالله الله پاک بس تاسو حفاظت به کوي او ستاسو چې کوم دی نو بدله به اخلي بس ملګرو زما دا ویډیو دا پیغام د رحمان جاني بای رونو ته چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوئ مخ ته شیر کوئ هغه ظالمانو ته دا ویډیو ورسي چې د هغوی په زړونو کې لږ شانتې خوږ پیدا شي او هغوی چې دی نو خپل ورور سره چې کوم ظلم و زیاتی کوي نو دا دې پرېږدي بس ملګرو دا ویډیو والسلام